بلخ د زمري د 24مې د لمانځلو لپاره د چمتووالي او میلمه پالنې شاهد دی. د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره بینرونه، بیرغونه او شعارونه لګول شوي دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په مزار شریف ښار کې د زمري د 24م د لمانځلو لپاره چمتووالی هر ورځ روان دی. د ښار پر دیوالونو د شعارونو تر لیکلو وروسته اوس په بیلابیلو سیمو کې د شعارونو او بیرغونو لګول لړۍ هم دوام لري. کال په همدې مناسبت باندې 2 هفتې مخکې د ورځې یا د اسد 24مې لپاره ترتیبات روان دي او د خلکو نظرات مو غوږ نیولی دی او دوی باندې مو عمل کړی. نو هغه چارې مخکې شروع کړي. انشاءالله موږ به مختلفې متفاوتې تفریحي، ادبي، فرهنګي برنامې هم ولرو چې د اسد 24مې په ورځ او د هغې په شپو کې به انشاءالله دلته اجرا شي او ولس په پراخه پیمانه باندې په دې کې ګډون وکړي او ولس ډېر لیواله دی. د افغانستان سلحشور او مجاهد ولس دی. یو شمېر خلک د زمري د 24مې د لمانځلو لپاره له نورو ولایتونو څخه مزار شریف ته راغلی دي. د کونړ یو تن اوسیدونکی وایي د دې ورځې په مراسمو کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته راغلی دی. د کونړ ولایت اوسیدونکی یم راغلی بلخ ته مزار شریف ته چې د اسد 24مه ده باید ولمانځو او شکر الحمدلله د اسد 24مه ده اشغال ختم شوی دی، ښه امنیت دی، ښه سوله ده. دغه بیرغونه شور ماشور خلک بیرغونه اخلي خرڅوي او موږ هم ښه په شوق او په جذبه سره راغلي یو چې خپل بیرغونه ورځ ولمانځو. ښه شکر الحمدلله امنیت دی، اوس ښه ساعت په ساعت هېڅ مشکلات نشته دی. کاروبار د هغه هم خدای سم کړي. موږ ښه خوشحاله یو، ښه ارامه ژوند غواړو، الله دې جنګ ختم کړي. ښار کې خو ماشاءالله ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، خلک ډېر په خوشحالۍ راوتي دي، ډېر په جوش او په دغه باندې راوتي دي. هر سړی په اطمینان ژوند کوي، هېڅ مشکل چاته نشته دی. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي هم د زمري د 24مې د لمانځنې لپاره له روان چمتووالی هرکلی کوي او دا ورځ د افغانستان لپاره یو ستره تاریخي ورځ بولي. روز فتح افغانستان، روز یک پیروزی، روز فرار متجاوزین و روزی که بر افغانستان یک مرحله جدیدی آمد، یک مرحله امن، یک مرحله صلح، یک مرحله وحدت ملی در کشور که البته خواهان از این تمام ملت کشور ما بود و ما هم در همین آرزو بودیم. یک روز خیلی خجسته است. امیدوار هستیم که کل ما از این روز پیروی کنیم و مسئولین بزرگای ما همچنان که پیروی کردن پیروی کنیم. افغانستان کې امن راغلی دی انشاءالله، هیڅ خبره نشته دی، هر څه ډېر دي. خو یو سړی و چې افغانستان خلک باید د ولږې مړه شي، د ولږې نه مري، الله پاک ورته رزق ورکوي. امارت چې وایي انشاءالله هېڅ ستونزه نشته، هېڅ ستونزه خبره نشته. د زمري د 24مې له رارسېدو سره په مزار شریف ښار کې د روان چمتووالي څخه خلک خوښي څرګندوي او همدارنګه مسؤلین هم وایي د دې ورځې په لمانځلو کې به د خلکو ترڅنګ ولاړ وي.